د سترې محکمې د رئیس او قاضي القضات په هدایت د امارتي ادارو ترمنځ د همغږۍ او د ولس ستونزو ته پر وخت د رسیدو په موخه د هیواد ټولو ولایتونو ته پلاوي لیږل شوي دي. د سترې محکمې د رئیس او قاضي القضات محترم شیخ عبدالحکیم حقانی صاحب په هدایت د هیواد ټولو ولایتونو ته پلاوي لیږل شوي دي ترڅو ولایتونو کې د محاکمو د مسؤلینو د ولایتي امنیتي او ملکي ادارو د مسؤلینو ترمنځ د همغږۍ غونډې جوړې کړي. د محترم شیخ صاحب د هدایت له مخې به د سترې محکمې معذب پلاوي له ولایتي اداري مسؤلینو سره په ناستو کې د امارتي ادارو ترمنځ د همغږۍ د تقویې او د خلکو غوښتنو او ستونزو ته د ژر رسیدنې پر لارو چارو خبرې وکړي. د سترې محکمې د رئیس او قاضي القضات محترم شیخ عبدالحکیم حقانی صاحب په وینا چې ذکر شوی ادارې هغه مرجع دي چې د ولس ستونزې او اواز لومړی تر دوی پورې رسیږي، نو د ولس ستونزو او غوښتنو ته په ټاکلي وخت د رسیدو لپاره اړینه ده چې یا د ادارې خپلو منځونو کې کلکه همغږي او قوي اړیکې ولري. د شیخ صاحب په وینا افغان ولس په تیرو 40 کلونو کې ډېرې ستونزې، زحمتونه او سختۍ ګاللې دي، نو باید نور یې خدمت ته لاسونه بډ وهل شي او مشکلاتو ته یې په هره ممکنه لاره رسیدنه وشي. د یادونې وړ ده چې د سترې محکمې پلاوو د هیواد ځینو ولایتونو ته خپل سفرونه ترسره کړي دي او پاتې ولایتونو ته به هم سفر وکړي.